بیا هم په خیر راغلی. خدای دې وکړي روغ او جوړ به وي. افغان جرمن انفو ته د فروشان لسونه جرمني په پښتو باندې دی د ویډیو پوښتنو برخه ده. 1 پوښتنه د 4 نمبرو پوښتنه ده. لومړی راځو ویډیو ته. ویډیو به وګورو. په ویډیو کې مونږ دننه ښار کې یاستو. 50 کیلومتر په ساعت کې اجازه ده. فورفاشت څخه ده. زمونږ څنګ ته د ریل پټلۍ هم ده. په ځغاستلیکه باندې ګورو چې بایسکل چلوونکی د پیاده رو یا د خپل سرک نه عمومي سرک ته راوړي. پوښتنې ته ځو. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? څنګه سم کړنه یا سم چلند کوئ اوس؟ Ich bremse weiter ab. دا بایسکل چلوونکی کله چې سرک ته راوړي تاسو مجبور یاستئ اوس بریک ونیسئ. ته خو چپ لاس ته هم تلای نسئ ځکه دا موټر ده په دې سرک باندې. نو ته به فقط بریک نیسئ. Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen. چپ لاس ته زه خپل په چپ لاس ته اوړم. نه ich fahre gleichmäßig weiter. په کوم سرعت کې چې یم په همدې باندې مخکې ځم. نه بریک نیسئ او ودرېږئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 2 پوښتنه د 4 نمبرو پوښتنه ده. نو راځو ویډیو ته. په ویډیو کې ګورو چې موږ په اوټوبان باندې یاستو. په اوټوبان کې مخامخ سرک باندې ګورو چې موټر د امبولانس ته دا را روان ده. ټول موټرونه یو خواته سو. لاره ورته ورکړله. پوښتنې ته راځو. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten? اوس څنګه چلند کوئ؟ Ich fahre so weit wie möglich nach rechts. زه څومره چې امکان لري دا مخامخ چې امبولانس زما خیال ته راځي را روان ده په دې سرک باندې. نو زه به راسته خواته ځم او ورته لاره به ورکوم. Ich bremse. زه بریک نیسم. بریک به م نیسئ او راسته خواته به ځئ. Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen. په چپ لاس باندې به زه اوړم او دلته به ځم. نه راسته لاس ته به اوړئ. بریک به نیسئ. سرعت به دې خپل راټیټوئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا په داسې حالتونو کې کېږي کله چې د عاجله حالت وي او کومه غټه پیښه سوې وي. نو د دې لپاره چې دا سرک خالی وي دوی تیز پې باندې راځي چې څومره زر کېږي ورسېږي هغه محل ته. 2 پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. لومړی راځو ویډیو ته. ویډیو کې ګورو چې زه په لانډشټراسه کې یم. 100 کیلومتره په ساعت کې اجازه شته ده. ونې دي. د ونو منځ کې دلته یو آسماني رنګه موټر ښکاري چې را روان ده. زه په فورفاشتstraße کې یم. خو بیا هم احتیاط شرط ده. پوښتنې ته راځو. Warum müssen Sie in dieser Situation bremsbereit sein? ولې تاسو باید دلته آماده اوسئ چې بریک ونیسئ. Weil der Straßenverlauf diese erfordert. ځکه د سرک کوم وضعیت چې د دای موږ ته وایي تاسو باید په بریک باندې پښه کېږدئ. نه سرک مستقیمه ده. هر څه ښکاري. قانون وایي چې ته فورفاشتstraße کې او 100 کیلومتره په ساعت کې اجازه شته ده چې تر ورسې. Weil eine Geschwindigkeitsbegrenzung erkennbar ist. ځکه د سرعت محدودیت دلته ده. سرعت محدودیت خو 100 ده. زه په 100 کې روان یم خو د دې نه ټیټ خو نه دی ویلي راته. نه Weil das andere Fahrzeug weiterfahren könnte. کېدای شي چې دغه موټر سرک ته راواوړي او مخکې حرکت وکړي. Könnte دا سم ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 4 پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځو. ویډیو به ګورو. په شیشو کې شاته څه نه ښکاري. د سرک باندې ونې دي. 100 کیلومتره په ساعت کې اجازه شته ده. دلته څه شی مهمه دي؟ لمر ده او ونې دي. سوری لمر سوری لمر سوری لمر سوری لمر. کله چې دا وي او دا هم کېدای شي د سترګو په دید باندې اثر ولري. ځکه یو دفعه تیاره یو دفعه رڼا یو دفعه تیاره یو دفعه رڼا او بل دغه موټر چې کوم د دا راووته سرک ته. ونې دې مونږ ته نه ښکاري. نه زه هغه ته ښکارم نه هغه ما ته ښکاري. Warum sollten Sie jetzt Ihre Geschwindigkeit verringern? ولې تاسو باید اوس خپل سرعت راټیټ کړئ. Weil ich vor andere Verkehrsteilnehmer schlecht zu sehen bin. ځکه زه دغه موټر چلوونکي ته ډیر خراب یعنی ما نسي لیدلی سم. هو Weil der Straßenverlauf diese erfordert. ځکه د دې سرک دا کوم وضعیت چې ده دا اجازه راکوي یا دا ماته وایي چې ته باید سرعت دې راټیټ وي. نه سرک سم ده. سرک سیده ده. قانون ویلی دی چې دومره کولی شي په 100 کې ته وګرځې.
weil ich Vorfahrt gewähren muss زه باید فورفارت دې ته ورکړم نه یوازې زه دغه سړي ته سم نه ښکارم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 15مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. راځو ویډیو ته ویډیو به ګورو. په ویډیو کې داسې یو سړک ده چې موټر په 70 کې روان ده او یو دانه ځغاسلیکه راکمیږي. سړک لانده شتراسه ده. په لانده شتراسه کې دوه ځغاسلیکې د یو طرف ته دي، یو ځغاسلیکه د بلې خوا ته، خو په کوم سړک باندې چې دوه ځغاسلیکې دي هغه یوه راکمیږي. Pochtene te zo. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? دلته به څنګه کړنه کوئ؟ دلته Reißverschlussverfahren راځي. معنا دا چې د کورتۍ کوم کشاک چې ده کله چې تاسو راتړئ یو د یو خوا بل د بلې خوا نه داسې سره یو ځای کیږي. دلته هم همدغه قانون پلی کیږي، یو موټر له دې خوا یو موټر له دې خوا نه. Ich verzögere. اوس به زه خپل سرعت راټیټوم. دې ته به اجازه ورکوم چې راځي ich beschleunige. زه سرعت ورکوم زما نه. یو موټر چې د دې خوا نه لاړ د دې سړک نه یو موټر دې خوا نه، اوس د دې حق ده چې دا راسي بیا به ورپسې زه ځم. Ich fahre gleichmäßig weiter. زه بغیر له دې نه چې سرعت راټیټ کړم مخکې ځم نه. زه به دې ته اجازه ورکوم چې دا لاړ سي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپږویمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځو. په ویډیو کې ګورو زه د ښار نه بیرون یم. 90 کیلومتره په ساعت کې مې سرعت ده. کولی سم 100 لاړ سم. تراکتور هم را روان ده دې سړک ته. ما نه مخکې موټر سایکل چلوونکی ده او دغه الکاوې یا کومه چې وه هغه دې سړک ته ننوتله. کله چې تاسو په دې سړکونو باندې اسئ همیشه دا فکر مه کوئ چې حق زما ده، صحیح ده، حق ستا ده، ته په سم سړک باندې روان یې، خو هغه سړکونه چې را روان دي دې سړک سره یو ځای کېږي هغې ته مو ډېر پام وي. Womit sollten Sie in dieser Situation rechnen? د څه شي حساب مو باید کړی وي دلته. Dass der Traktor wartet. دا تراکتور دلته ودرېږي. زه خبر نه یم چې تراکتور ودرېږي او که راځي، خو احتیاط څه شی ده؟ احتیاط ماته دا وایي چې کیدای سي تراکتور سړک ته راواوړي. Dass der Motorradfahrer abbremst. دغه موټر سایکل چلوونکی یو دفعه بریک ونیسي. هو. Dass der Traktor weiterfährt. دا تراکتور نور هم مخکې راتلی سي. دا ټول احتیاطي جنبې دي چې تاسو په خپل ذهن کې تصور کوئ او وایي کیدای سي دا سړی دا وکړي، دا سړی دا وکړي او خطر جوړ سي. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اویاومه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. راځو ویډیو ته. ویډیو ګورو. په ویډیو کې زه داسې یو سړک کې یم چې 80 کیلومتره په ساعت کې اجازه شته ده. دواړه خوا د سړک ونې دي. د ونو منځ نه هم څه کوی سي راواوړي او ما پسې دا موټر ډېر تیز را روان ده. ډېر راته رانږدې سو او سړک هم مخ په جګه روان ده. پوښتنې ته راځو. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? تاسو څنګه کوئ په دغه وضعیت کې؟ یعنې څنګه سم چلند کوئ؟ Ich behalte die Geschwindigkeit bei und fahre unverändert weiter. زه 80 کیلومتره په ساعت کې روان یم او ماته اجازه هم ده چې زه 80 کیلومتره په ساعت کې لاړ سم. زه همدغه خپل سرعت نیسم، په همدغه سرعت باندې مخکې ځم، نه سرعت زیاتوم او نه یې راټیټوم. هو. Ich beschleunige, um einen ausreichenden Sicherheitsabstand herzustellen. زه نور هم ریز ورکوم چې د دغه موټر نه فاصله ایجاده کړم د خپل موټر سره. دا کار باید دا وکړي، دا ماته رانږدې نه سي. زه په خپل سرعت باندې ځم. Ich bremse kurz, damit der nachfolgende Fahrer seine Geschwindigkeit reduziert. زه بریک نیسم، د بریک په وسیله باندې دې موټروان ته دا ښیم چې ته ما نه فاصله ونیسه لږ زره کوي. نه، دا کار به نه کوئ. تاسو به په خپل سرعت باندې چې کوم تاسو ته ویل سوي او په کوم باندې چې تاسو هستئ همهغه باندې مخکې ځئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اتاویایمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. راځو پوښتنې ته. لومړی به وګورو ویډیو. په 80 کیلومتره په ساعت کې ماته اجازه شته ده چې زه ځم. دلته یو څلور لارې ده که څه نه. زه باید لومړیتوب دی بل سړک ته ورکړم. زه په فرعي سړک کې یم او راځم فورفارشتراسې ته یا کوم سړک باندې چې دوی لومړیتوب لري هغې ته. دا لوحه ماته وایي چې ته فورفارت یا لومړیتوب بل یو ته ورکوې. ته باید دلته ودرېږې. کله چې دا سړک خالي و ته بیا ننوځې.
worauf müssen Sie beim Einbiegen nach rechts achten؟ کله چې تاسو راسته لاسته تاویږئ د څه شي فکر مو باید کړی وي، چیش ته مو باید پام وي؟ Einbiegen تاویدل، nach rechts راسته خواته، achten پام وي. auf den Traktor دغه تراکتور ته مو باید پام وي، نه تراکتور خو په خواته روان ده. auf das Motorrad دغه موټرغاد ته مو باید پام وي، هو ځکه دی راواوښته دې خواته دغه تراکتور چې کوم ده دا ستاسو غواړي دې خواته اوسي، خو د موټر سایکل چلوونکي خپل سرک را بدل که دې خواته راواوښته. auf und links kommenden Fahrzeuge د چپ لاس نه کوم موټر سې راځي، هو دغه لاس نه چې کوم موټر راځي هغې ته باید د موږ پام وي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 9مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځو. موږ په ښار کې استو، راسته خواته پارک موټرونه پارک دي، موټر سایکل چلوونکی په چپ ځغاسلیکه باندې ده، 40 کیلومتره په ساعت کې روان یم، ما نه مخکې سپین موټر دی او دغه سور موټر دلته پارک. مهمه دلته څه شی و، موږ نه شاته موټر سایکل چلوونکی و، خو هغه راواوښته د چپ لاس ځغاسلیکې ته او غواړي مخکې لاړ سي. اوس هغه په ټوټل انګل کې ده چې هغه ماته نه ښکاري، نه په شیشه کې ښکاري او نه یې زه لیدلی سم. پوښتنې ته ځو. Wie verhalten Sie sich؟ اوس به څه کوئ؟ څنګه چلند کوئ؟ Geschwindigkeit verringern، bremsbereit sein. خپل سرعت به راټیټ کړئ او بریک ته مو پښه ورته کړئ. بریک به نه نیسئ خو خپل سرعت به راټیټوئ. auf den linken Fahrstreifen wechseln، چپ لاس ته واوړئ یا په دې ځغاسلیکې ته راواوړئ، نه ځکه موټر سایکل چلوونکی اوس دلته ده. weiterfahren، Lichtzeichen geben، مخکې لاړ سه او دلته په چراغ ورکړه ورته چې ماته لاره، نه خپل سرعت به راټیټوئ او بریک به یا آماده به اوسئ چې بریک ونیسئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اتیامه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځو. ویډیو موږ ته ښایي چې زه په اوټوبان باندې یم، ښیښو کې څه نه ښکاري، فاصله لرمه کافي او دا موټر ما پسې را روان ده، نور هم را نږدې کیږي. ما نه مخکې سو، LKW غواړي اوس دلته راواوړي. پوښتنې ته راځو. Wie müssen Sie sich verhalten؟ دلته به څنګه چلند کوئ؟ verzögern und den Fahrstreifen beibehalten، خپل سرعت راټیټ کړئ او په کومه ځغاسلیکه چې یاستئ په همدې ځغاسلیکه باندې پاتې سئ. هو ځکه زه نسم کولی چپ لاس ته واوړم، ځکه دلته دا ترانسپورټ موټر چې دی دا په دې سرک باندې را روان ده، ما نه مخکې کیږي. auf den linken Fahrstreifen wechseln، چپ لاس ته زه نسم تللی، دلته ماته وایي چپ لاس ته واوړه، نه Geschwindigkeit und Fahrstreifen beibehalten، سرعت هم همدا وساته او په همدغه ځغاسلیکه باندې لاړ سه. چیرې زه په همدغه سرعت باندې مخکې لاړ سمه، د LKW سرعت راټیټ ده او زه په نیغ په نیغه دې ته را رسیږم، نو زه به مې خپل سرعت راټیټوم خو پاتې کیږم په همدې ځغاسلیکه کې. Diese Frage wurde richtig beantwortet. یو اتیامه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځو. په ویډیو کې ماته ښیي چې زه په اوټوبان باندې یم، 80 کیلومتره نه اوس زه کولی سم ډېر لاړ سم. تونل نه موټر راوتي دي، دې موټر ته ګورې 4 واړه خبرتیایي څراغونه یې ووهل. اگر که د اتیاو نه د جیګ تللو اجازه سته ده، خو کیدای سي دلته یا هم ترافیکي ګڼه ګوڼه وي یا هم کومه ترافیکي پیښه سوې وي. پوښتنې ته راځو. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten؟ اوس به څه رقم کړنه یا څه چلند کوئ؟ Ich schalte das Warnblinklicht an، زه به خپل د 4 واړه خبرتیایي څراغونه چې دي، 2 مخکې دي 2 شاته دي، دا به چالانوم. هو ich fahre in die freie Gasse، زه چېرته چې دغه خالی جای وي په هغې کې به ځمه مخکې، نه ich bremse mein Fahrzeug ab، بریک نیسم او 4 واړه خبرتیایي څراغونه چالانوم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 2 پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځو. په ویډیو کې زه په اوټوبان باندې یم، باران وریږي، سرک هم لوند دی، زه په 2مه ځغاسلیکه کې یم، موږ نه مخکې راسته خواته
دا سرک په بندېدو باندې د 100 کیلومتره په ساعت کې اجازه سته ده، خو کومه راسته ځغاستلیکه چې ده دا په ختمېدو باندې ده. پوښتنې ته راځو. warum müssen Sie jetzt verzögern؟ ولې باید تاسو اوس بریک ونیسئ؟ د دې لپاره چې دا LKW زما لاس ته راوړي، د مخه بنده ده، دی مجبوره ده دې خوا راوړي. wegen des weißen PKW د دغه سپین موټر له وجې نه، نه wegen des LKWs دغه LKW یا د لارۍ له امله نه زه باید دې خوا ته راواوړم. wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung د سرعت د محدودیت له امله، نه wegen dieser LKWs. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 83مه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځو. په ویډیو کې ګورو په اوټوبان کې 3 ځغاستلیکه کېمه. زما دا ځغاستلیکه خالي ده، کومه چې منځنۍ ده. ما پسې بل موټر را روان ده، او دریاتمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځو. په ویډیو کې ګورو زه په اوټوبان باندې یم. په اوټوبان 3مه کرښه کې 3مه ځغاستلیکه کې ما پسې بل موټر را روان ده. زه باید دلته اوس دلته د 2مې ته راواوړم، منځنۍ ته، خو نسم راوختی ځکه دا سور موټر اوس غواړي منځنۍ ته راواوړي، منځنۍ ځغاستلیکې ته. پوښتنې ته ځو. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten؟ اوس به څه کوئ تاسو؟ In welche ich wechsle زه تبدیلومه، خپله د ځغاستلیکه تبدیلومه in den mittleren Fahrstreifen da mein Überholvorgang abgeschlossen ist. زه دغه خپله ځغاستلیکه بیرته منځنۍ ته تبدیلومه ځکه زه موټر نه مخکې سومه او بیرته را اوړمه. نه، ځکه مونږ ولیده چې د سور موټر هم څراغ ووهه، هغه اوس را اوړي دلته. زه اجازه نه لرم چې اوس دلته را واوړم، ځکه هغه ته باید حق ورکړم چې هغه را واوړي دې خوا ته او مخکې سي. Ich wechsle den Fahrstreifen, damit ich den gelben PKW nicht behindere. زه د دې لپاره چې دغه موټر ته مزاحمت ونه کړم بیرته را اوړم راسته خوا ته یا د منځنۍ ته را اوړم. نه، ich wechsle den Fahrstreifen nicht. زه خپله ځغاستلیکه نه بدلوم. دا د rote PKW bereits wechselt. ځکه هغه مانه مخکې اوس غواړي دلته را واوړي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 4مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه د. ویډیو ته راځو. بیا هم اوټوبان ده. په اوټوبان کې ګڼه ګوڼه ده، ترافیکي ګڼه ګوڼه، باران هم وریږي. زه غواړم چپ لاس ته یا راسته لاس ته واوړم، خو دلته موټر سایکل را روان ده. زه غواړم خروجي یا د اوټوبان نه د وتلو لاره ونیسم، خو موټر سایکل هم دلته را واوښت. Sie möchten den Autobahn verlassen. تاسو غواړئ د اوټوبان نه ووځئ، د موټروی نه ووځئ. wodurch ergibt sich hier eine gefährliche Situation. دلته په کوم حالت کې اوس تاسو ته یو خطرناکه وضعیت پیښ سوی ده یا پیښیږي؟ durch den gelben LKW د دغه زیړ موټر له امله ماته خطر پیښیږي. durch das grüne Fahrzeug د دغه شین موټر له امله. durch das Motorrad د دغه موټر سایکل له امله نه اوس ماته خطر ده چې زه را اوړم، ځکه هغه را روان ده او که زه هم واوړم هغه ته زه مشکل جوړوم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 15مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځم. په ویډیو کې ګورم چې زه د ښار نه بیرون په Landstraße باندې یم. مانه مخکې LKW ده، 80 کیلومتره په ساعت کې مزل وهم. کومه ځغاستلیکه چې اخوانه په موټر راځي هغه مکمله ډکه ده. Sie wollen überholen. تاسو غواړئ له دغه LKW نه مخکې سئ. Was steht dem entgegen؟ ستاسو مخامخ یا په مخامخ باندې څه شی دی؟ اوس په دغه سړک باندې څه شی دی؟ Der Fahrbahnzustand د دغه لارې یو حالت چې ده دا نامعلومه ده مونږ ته. Der Gegenverkehr را روان کوم موټر چې دی هغه دغه 3 وړه دلته سم دي. den Straßenverlauf د سړک وضعیت، د سړک حالت او د مخامخ راتلونکي موټر دا ټول تاثیر لري په دې باندې چې زه اوس مخکې کېږم.
15مه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځو. په ویډیو کې ګورو چې زه په لاندشتراسه باندې یم او غواړم مانه مخکې الکاوې ده، شاته څه موټر نسته ده، خو کوم موټر چې د مخامخ نه را روان دي یا مخامخ سړک مکمل ډک دی. که زه اوس غواړم دې نه مخکې سمه دلته ماته وضعیت ډېر نامعلومه ده، ونې دي، زه هغه په کوم لاس باندې چې نور موټر را روان دي زه یې نه وینم. پوښتنې ته راځو. Sie wollen überholen. تاسو غواړئ د دغه الکاوین یا د لارۍ نه مخکې سئ. Was steht dem entgegen. تاسو ته دلته څه مخامخ کېږي یا تاسو څه سره مخامخ کېدای سئ. Der Gegenverkehr مخامخ راتلونکي موټر او der Straßenverlauf دغه د سړک کوم وضعیت چې دی دا ماته نامعلومه ده چې څه پېښېدونکي دي دلته. ځواب ته راځو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د دې برخې پوښتنې. تر بیا ښې چارې.